په بغلان، پروان، سرپل او پنجشیر ولایتونو کې د تیرې اونۍ په جریان کې ونیوي کسانو باندې د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کابل د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې په 2 اونیو کې 228 دوسیو ته رسیدنه کړې. د بلخ محاکمو په 2 اونیو کې 404 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 520 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار د مرافعه محکمې رئیس د 8 ولسوالیو د ابتدایه محاکمو له مسؤلینو سره وکتل. د روزګان د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د هلمند د مرافعه محکمې عمومي رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د فراه ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 223 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 219 وثیقې هم اجرا کړي دي. د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د کاپیسا ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د جنوب غرب زون د تمیز عالی ریاست مفتشینو د فراه ولایت له محاکمو او مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د روزګان ولایت د ښاري ابتدایه محکمې د نوي ټاکل شوي رئیس الحاج مولوي جان محمد صاحب د معرفت غونډه وشوه. د کونړ ولایت د مرافعه محکمې اداري غونډه وشوه. د کندهار د مرافعه محکمې رئیس د کښته شاولي کوټ ولسوالۍ له ابتدایه محکمې لیدنه وکړه. د غزني د مرافعه محکمې سرپرست رئیس د یاد ولایت د زندانونو چارو د تنظیم له رئیس سره وکتل. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 83 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 123 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سرپل ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 322 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د نیمروز د مرافعه محکمې قضایي هیئت د یاد ولایت له توقیف خونې څارنه وکړه. د بغلان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 250 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت د مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د تخار د مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت له مدافع وکیلانو سره وکتل. د لوګر د مرافعه محکمې رئیس د ازرې ولسوالۍ له ابتدایه محکمې څخه لیدنه وکړه. د کاپیسا د مرافعه محکمې رئیس د نجراب ولسوالۍ له ابتدایه محکمې لیدنه وکړه.